دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د حریت رادیو ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. ستړي مشه دا وخت په کابل کې د ماسپښین 3 بجې شوې. دا د ساعت خبرونه تمول حریت رادیو هرکلی کوو. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. د غور د سره باوجست پروژو په اړه د بین الوزارتي کمیټې غونډه جوړه شوې. بلخا اوبو انرژي وزارت سرپرست ترکمنستان ته له سفر وروسته بیرته کابل ته رسون شوی. دغه راز بیا د احصایې معلوماتو ملي اداره وایي په هیواد کې څه باندې 9 میلیونه برېښنايي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. له نړیوالو خبرونو را سره ورئ د اوکراین ختیځ کې د بشري مرستو 2 برټنوي کارکوونکي وژل شوي دي. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د خرغلس نن چهارشنبه ده د 1440 هجري قمري کال د رجب المرجب میاشتې 3 نیټه چې د 1401 لمریز کال د سلواغې یا دلوي میاشتې له 15 نیټې سره سمون لري. بیا مې هم سلامونه او مننه ځلان مو له حریت رادیو څخه د 3 بجو خبرونو کې هرکلی کوم. په دې خبرونو کې رسل هیواد سیمې او نړۍ روسي او تازه خبرونه اوري. را سره ملتیا وکړئ. وینا پرتوی شوی دا سره لکه ګلونه دي وینا پرتوی شوی دا سره لکه ګلونه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د غور د سره باوجست پروژو په اړه د بین الوزارتي کمیټې غونډه جوړه شوې. د غور د سره باوجست پروژو د پروپوزلونو د ارزونې په اړه د بین الوزارتي کمیټې غونډه جوړه شوې ده. د غونډه د کانونو پټرولیم وزارت د سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور په مشرۍ او د اقتصاد وزارت د سرپرست قاری الدین محمد حنیف، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د سرپرست حافظ عزیز الرحمن، د مالیې وزارت د معین مولوي حمدالله زاهد، د صنعت او سوداګرۍ د معین مولوي قدرت الله جمال په ګډون جوړه شوې ده. د کانونو پټرولیم وزارت په خبره شوې